شکایت کوي چې موږ د سوال جواب پکې ونه شو او زموږ د سوال جواب انسانان دي، د دویم بچیش دي، د دویم ښځې دي، د دویم دنیا ده، د دویم خواهشات دي، د دویم ضرورتونه دي، د دویم کارونه دي، د دویم مصروفیات دي. یو عالم ستا په کنډر کې نه دی ناست چې کله ستا زړه وغواړي ته به ترې سوال کوې او هغه به تاله په ټکه جواب درکوي، او چې کله ته ورشي هغه ته ور وټکې بس هغه به تا ته ور کولاوي ته به ورسره په بېټک کې کښېنې، ته به پخپله داسې وکړې نه پخپله نشي یو عالم جواب ورنه کړي د سوال یا د ټلیفون په بله څه طریقه باندې د یو میسیج جواب، بس دی به ډایرکټ ټاپه راواچوي چې ډېر متکبر عالم دی، ډېر متکبر دی، ډېر لوی ده پکې، او دا خو د علماو سره مزه نه کوي. اکثر ملګري وروڼه او خویندې دا شکایت کوي چې زموږ د سوال جواب پکې ونه شو او زموږ د سوال جواب ونه شو. هغو ته موږ دا وایو چې یو خو د وخت مسله ده، بله خبره دا ده چې موږ د هغه سوال جواب کوو مخکې چې هغه مخکې راغلی په ترتیب سره. ډېر سوالونه دي په ډېرو طریقو سره رارسي، نو هغه بیا په ترتیب سره زه د ځان سره ولیکمه، نو کوم سوال چې مخکې د هغې جواب به مخکې وي، نو ځکه دې باندې به خفه کېږئ نه او نه به په زړه کې څه راولئ. بله مسله دا ده د دې بعضو عوامو مسلمانانو دا خوی موږ لیدلی دی چې کله یو عالم جواب ورنه کړي د سوال یا د ټلیفون یا په بله څه طریقه باندې د یو میسیج جواب، بس دی به ډایرکټ ټاپه راواچوي چې ډېر متکبر عالم دی، وایي ډېر متکبر دی، ډېر لوی ده پکې، او دا خو د علماو سره مزه نه کوي. زه دې ټولو ته دا ګزارش کوم او دا خبره ورته کوم چې په دې ځان پوه کړي علما ګوره انسانان دي، د دویم بچیش دي، د دویم ښځې دي، د دویم دنیا ده، د دویم خواهشات دي، د دویم ضرورتونه دي، د دویم کارونه دي، د دویم مصروفیات دي. یو عالم ستا په کنډر کې نه دی ناست چې کله ستا زړه وغواړي ته به ترې سوال کوې او هغه به تاله په ټکه جواب درکوي، او چې کله ته ورشي هغه ته ور وټکې بس هغه به تا ته ور کولاوي ته به ورسره په بېټک کې کښېنې، ته به پخپله داسې وکړې نه پخپله نشي کولی. ځکه زموږ خواله اکثر کسان راشي او دا بعض ملګري ته خبر دي زموږ مسله ده اوږده مسله ده، زه ورته وایم چې صحیح شو ته بیا مازدیګر راشي، مازدیګر خو موږ کار کوو، ښځې ته ماښام خو موږ نه یو، زه ته داسې کار وکړو د هفتې پورې، هفتې پورې خو ځان له مصروفه یم، دا ورځې راته سخت کار وه. ته به خپل ټیم ته نه ګورې، ته به د هغه انسان ټیم ته ګورې په چا چې د خدمت دی، د هغه ټیم ته به ګورې، د عالم وخت ته به ګورې، د هغه مصروفیات ته به ګورې، دا چې زه خپل وخت ته ګورم. موږ ته بعض ټلیفونونه راشي د شپې په 1 بجه په 1:30 یو پیر یو ټلیفون راغلی د شپې په 2:30 بجې. اوس که دې سړي له جواب دې ورنه کړو دیم سبا له به مجلسونو کې خبرې کوي یاره وایي د علماو کې تکبر دی، نو وایي ته خو اول ادب یې زده کړه د ټلیفون کولو، ته خو اول د سوال کولو ادب یې زده کړه، د شپې په 2:30 بجې یو انسان ته ټلیفون کول دا د کوم ځای ادب دی؟ تا له خوب نه درځي د شپې، ستا دا مطلب دی چې ټول دنیا فارغه ناسته ده، او دا عالم جو بس د ده دغه کار دی، بس دغې ته ناستې ډډه به یې لګولي او ټلیفونونه به اوچتوي او د میسیج جوابونه به کوي او د سوالاتو جوابات به ورکوي. دا ادب یې زده کول پکار دی، په دې به خفه کېږئ نه. دا خبرې موږ ته ډېرې رارسي، یاره دی د چا جواب نه ورکوي او زموږ د سوال څومره وخوی شو او زموږ د ټلیفون څومره وخوی شو، زموږ د میسیج څو میسیجې مې وکړې. دا زه داسې خو نه یم ناست چې بس اریان ناست یم ټلیفون ته چې څوک میسیج وکړي کړنګ او بس ما جواب ورکړی، او یا یو ټلیفون ته ناست یم چې څوک ټلیفون وکړي او زه یې اوچت کړم زر نه. په دې باندې خو په سوونو ټلیفونونه روزانه راځي، روزانه میسیجې راځي، په زرګاو میسیجې او تپوسونه په سوونو، دا په ترتیب سره د هغې بیا جوابات کېږي، د وس مطابق د هغې جواب کېږي، مصروفیاتو ته پکې ګورو. موږ ته نور هم ډېر کارونه دي، یوازې دا خو نه دی چې زه د خلکو ټلیفون به اوچتوم یا صرف د میسیج جواب ورکوم، درسونه دي،
یو ځای ته تګ دی بل ځای ته تګ دی کتابونه مطالعه ده کتابونه لیکل دي مصروفیات دي د خپل کور مسلې دي نو د دې نشست په اوله کې دا نصیحت ټولو مسلمانانو وروڼو او خویندو ته صرف زما په باره کې نه هر عالم ته چې ټلیفون کوئ یا ترې تپوس کوئ یا ورته میسیج کوئ نو د آدابو به خیال ساتئ او یې خواله ځئ دا نو چې کله ستا زړه وغواړي د عالم د کور ور وټکوه ټک ټک زه راغلی یم زما مسله ده نه وخت ته به ګورې ځي ته به ګورې موقع ته به ګورې او که چېرته یې دله اجازت درکړو چې راشه کښېنه نو بیا دا نه چې د بعضو په شان څه وخت ښکلې ډډه ولګئ مزېداره او بس د چي نه پکې شوړ کوي ګوټو کوي او دې ته د سره ګوري چې یاره د دې سړي به څه کاري یا به د څه مصروفیات دي اخره کې دا وایي د علماو مجلسونه ډېر خواږه سړي ته زړه نه کېږي دا صحیح ده خو د علماو خو څه کارونه هم دي که نه دوی خو په دوی باندې د نورو خلکو هم حق شته دا آداب دي د دې به خیال ساتي لکه قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا خبره ښیي ګوره څومره اوچت خلک کله چې پیغمبر د زینب رضی الله عنها سره واده وکړو او ولیمه یې وکړه نو صحابه کرام رالو خوراکونه وکړو به یې ډډې لګولې وي خبرو دپاره چې د پیغمبر سره خبرې اترې او د هغوی خبرې داسې نه وي زموږ د خبرو په شان خو دین یې زده کولو مسلې یې زده کولې الله ایتونه نازل کړو چې تاسو به داسې نه کوئ ډوډۍ مو خوړه به ځئ خپلو کورونو ته ان ذلک کان یؤذي النبي دی سره پیغمبر ته اذیت میلاوي اخو تاسو ته ویلی نه شي چې تاسو ځئ خو اوس هغه ته ناوې ښځه انتظار کوي او تاسو ناستې خبرو اترو ته نو بله موقع باندې بیا کښېنئ مطلب د خبرې دا دی چې هر کار کې او په هر ځای کې به موقع ته ګوري او ځکه حکیم چا ته ویلی کېږي چې حکمت ورسره وي یو معنی دا ده اگر که د حکیم انسان ډېر صفات دي یو داسې ویلی کېږي وایي حکیم هغه چا ته وایي چې یو کار کوي یا یو خبره کوي نو موقع او ځای او انسان ته ګوري د مخامخ انسان ته ګوري چې ده سره به خبره څنګه کوي دې ته اول ګوري هوښیار سړی دویم بیا دې ځي ته ګوري چې آیا دا ځای د دې خبرې دی او که نه دریم بیا وخت ته ګوري چې آیا دا وخت د دې خبرې دی او که نه دا هوښیار انسان دی حکیم انسان دی او کم عقل انسان هغه دی چې کوم ځای کې څه ووي که مجلس کې ووي که په بازار کې ووي که د شپې ووي که د ورځې ووي که په جومات کې ووي او که عالم ته لګیا دی او که شیخ صاحب ته لګیا دی او که مفتي صاحب ته او که جاهل ته او که ډم ته او که هر چا ته لګیا دی د ده د خبرې دغه طریقه ده نو دا یو اهم نصیحت د زړه نه ځکه چې ډېرې ګیلې ما ته رارسي د بعضو ملګرو په خوله باندې چې یاره خلک خفه دي زموږ سوالونه ډېر دي زه منمه زما خو دا زړه غواړي ځم چې د دې ټولو د سوالونو جواب ما وکړی خو چې طاقت یې خبرې نه وي نو الله په یو نفس دومره بوج نه ږدي چې هغه یې نشي اوچتولی بلکې دومره بوج پې ږدي چې هغه یې اوچتولی شي لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله په یو نفس باندې دومره بوج ږدي چې څومره اوچتولی شي نو حتی اوسه کوشش به کوو چې د څومره سوالونو جواب کیدی شي هغه به کوو اول